دا پرون دېسته نه توپونه 11 بجې د 10 بجو 9 بجو دغه ټیم نه را شروع شو توپونه وار په وار باندې فوټ ته لګېدل دا غونډ واړه دي زما مخې ته راغونډ شو دا خپل واړه هم راووتل او دې توپونو پام مې کړ چې کوم ځای لګېږي ما ته مې دا خپل بچي ټول راغونډ شو 15 بچي وو ټول او هغه بس توپ ایستل راغی دا ټول ایسته لګېدل پکې نو بیا چې ویې مې له دوړې سازې دوړې چې کتلې مې دا پښې پسې مخې ته خوړ کې پرتې وې زه هلته پروت وم نور واړه مې هلته وو دا درې چې پښې مې راغونډې کړې د چا زنګانه کې خوڅوه چا دې پښه کې چا زما دې زوی په دې نمایي دې پړکي کې خوڅوه پرون دلته د پاکستان د توپاني چې ړنده مرمۍ راغلی وه او دلته په ډېر بېرحمانه ډول سره زموږ د دې کلي ماشومان یو 3 نفر شهیدان شو چې یو پکې زما وراره او 7 نفرو تقریبا چې ډېر زخمیان دي او شدید زخمیان هم پکې شته چې څه په هسپتالونو کې دي او څه چې د تداوي شوي دي راغلي کورونو ته بس الله تعالی دې رحم وکړي داسې دښمن سره مه کړي چې په هېچ هم رحم نه کوي دا نه نظامي ځای دی نه دلته کوم ترهګر شته دی نه وسلوال دغه چا ورباندې کړی دی خو بس دومره ده چې هغې مرمۍ راولي ځای نه ګوري چې کوم ځای ولګېده ټول دلته ولس دی او عام خلک دي او اکثره کوچني ماشومان دي چې بېګناه دي دلته مهاجري څوک په خیمه کې اوسېږي څوک دغه تاسو ته دا ټوله ابادي تاسو ته معلومه ده ستاسو مخې را تاسو یې نه او توپونه راځي او دلته لګېږي پرون چې کوم توپونه شروع شو د هغې نه وروستو موږ دغه په 4-5 کورو باندې یو سړی پاتې نور باقي ټول ما هجرت کړی اخوا ته تللي زنانه تللي ماشومان تللي موږ دلته تنخوا چې کوم دی پاتې پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره